یوسف بن تاشفین. لیکوال نسیم حجازی. شاعر محمد زبیر شفیقی. لوستونکی فضل ردی لومړی برخه. خوږو دوستانو، د یوسف بن تاشفین په نامه د ښکلي او خوندور ناول د لومړۍ برخې اورېدو ته مو هرکلی کوم. دغه ناول نسیم حجازي لیکلی او محمد زبیر شفیقي ژباړلی چې زموږ د ټولنې د خلکو د راویښولو لپاره پکې لوی پیغام لیدل کیږي او د دې ترڅنګ د غیرتي او میړنو خلکو د ژوند او د پاکې مینې ښکلي انځورونه پکې دي. هیله ده چې دغه د مینې او غیرت له انځورونو ډک ناول تر پایه راسره تعقیب او په خپل ژوند کې ورڅخه ګټه واخلئ. یوه د ځواکمنو مټو خاوند چې یو ماشوم کرار ورسره روان و، تر دوی وړاندې دوه نورو هلکانو ته غږ وکړ: سعده، احمده، ودرېږئ. سعد او احمد چې له یوه وړوکي خوړ څخه تر تېرېدو وروسته د یوه بڼ نړېدلي دیوال ته نږدې شوي وو، مخ راواړوه او خپل ملګري ته یې راوکتل. د ځواکمنو مټو خاوند چې د 40 کلونو په شاوخوا کې عمر درلود دوی ته ورنږدې شو. ویې ویل: حسن ډېر ستړی شوی دی. یوه هلک چې تر نورو لوی ښکارېدو ځواب ورکړ: الماس کاکا، موږ به مدینة الزهرا ته ځو. بیا یې حسن ته وکتل. ویې ویل: حسنه، ستړی شوی؟ هغه بې له دې چې ځواب ورکړي خپله لینده یې پر ځمکه وغورځوله. له غاړې څخه یې د غیشو کڅوړه راکوزه کړه، خوله یې بوڅه کړه او پر یوه ډبره کښېناست. د ځواکمنو مټو خاوند ده ته نږدې یوې ونې ته ډډه ووهله او کښېناست. پښې یې وغځولې او ویې ویل: ګورئ اشنا، تاسو هم دلته لږ دمه جوړه کړئ، بیا به د ماسپښین منځونه وکړو او سیده به کور ته ولاړ شو. سعد وخندل او ویې پوښتل: کاکا، ته هم ستړی شوی؟ واه واه، زه نو کوم ماشوم یم چې له تاسو سره کوم 18 میله راغلم نو ستړی شوم. احمد په خندا وویل: ګوره وروره، موږ چې 2 میله مزل وکړو، الماس کاکا تل دا وایي چې 10 میله مزل مو کړی دی. حسن لږ په غوسه غوندې وویل: الماس کاکا رښتیا وایي، موږ تر 10 میله زیاته لاره وهلې ده. احمد وویل: حسنه، ما نه وویلې چې ته به ستړی شې، ځکه خو په کور پاتې شه. ستا د لاسه موږ ډېر لرې ولاړ نه شو، که نه ښکار به مو خامخا موندلی و. واه واه، په خپله پر غونډۍ نه شوی ختلی، اوس وایي چې زما په سبب ښکار په لاس رانغی. سعد وویل: ښه حسنه، اوس ووایه له دې ځایه سیده کور ته ځې که د الزهرا د سیل مینه لرې. حسن په معصومانه لهجه ځواب ورکړ: هلته به کومه ورځ په آسونو سپاره ولاړ شو. اوس که ولاړ شو بیا به کور ته په تلو کې ناوخته شي. احمد وویل: ټول یو میل توپیر راځي. له دې باغ نه وړاندې ویاله ده، دا ویالې په پورې غاړه د الزهرا ماڼۍ پیل کیږي. حسن په نه زړه راجګ شو، خپله لینده او غیش یې راواخیستل او ویې ویل: ښه ده، راځئ. الماس کاکا چې اوس ارګیمي ایستل ویې ویل: حسنه، د دوی په خبرو مه تېروځه، دوی به دې تر ماښامه ورسره ګرځوي. هلته داسې نوی شی نشته چې تا نه وي لیدلي. حسن د الماس کاکا دغه خبره غنیمت وګڼله او بیرته پر همغه ډبره کښېناست. حسن 7 کلن و او له خپلو ورونو سره د ښکار لپاره راغلی و. احمد تر ده 3 کاله او سعد 5 کاله مشران و.
الماس د دوی نوکر و او دوی به الماس کاکا ورته ویل. د کاکا نوم له الماس سره دومره مناسب ښکارېدو چې د ګاونډیو لویو وړو ټولو الماس کاکا باله. څو شېبې درې واړو ورونو له یوې او بلې خوا خبرې کولې. ناڅاپه احمد الماس ته اشاره وکړه. هغه په درانه خوب ویده شوی و. سعد وویل راځئ لومړی د دې باغ سیل کوو. حسن له ډبرې څخه راکوز شو، پر ځمکه پرېوت او ویې ویل تاسو ولاړ شئ، زه نه ځم. ښه ته همدلته پاتې شه، موږ اوس بیرته راګرځو. راځه احمده. سعد او احمد باغ ته ننوتل. د لوېدلي دیوال نه وړاندې یوه بله څلور دیوالي وه چې په هغې کې د پخوانیو وختونو کورونه تر سترګو کېدل. لږ وړاندې چې ولاړل دوی د دیوال شاته د هلکانو شور او زوږ او کړسندې خنداګانې واورېدې. دوی دواړه ناڅاپه ودرېدل او یو بل ته یې وکتل. سعد له لږ چورت وروسته وویل دا د الزهره هلکان ښکاري، راځه چې دوی دلته څه کوي. لږ ځنډ وروسته دوی د دوهم بڼ په دروازه کې ولاړ وو او دننه یې کتل. دغه بڼ تر لومړي لږ ښه و. د مڼو ونې له میوې ډکې وې. پر یوه څنډه یوه پراخه ماڼۍ وه چې زیاتره برخه یې پر ځمکه رالوېدلې وه. د پاتې برخې لوېدلي دیوالونه او چتونه پر دې ګواه وو چې په ماڼۍ کې له ډېرې مودې راهیسې څوک نه اوسېږي. په بڼ کې یو ډنډ و چې د هغو په منځ کې د مرمرو یوه چوتره وه. له څلورو لوریو څخه د سرو ډبرو لارې چوترې ته ورتېرې شوې وې. د چوترې په یوه څنډه کې له غولي څخه کوم 22 جګه برنډه وه چې په هغو کوم 15 تنه هلکان ناست وو او شور او زوږ یې جوړ کړی و. هغوی ټولو د مڼو ګڼو ونو ته کتل او په زوره زوره یې خندل. لږ ځنډ وروسته یو هلک چې د لرګي امسا یې په لاس کې وه راښکاره شو او چې د ډنډ څنډې ته راغی په لوړ غږ یې وویل لوی ټولواک تشریف راوړي. سعد په خندا وویل احمده دوی د پادشاه وزیر لوبه کوي. احمد په تنده لهجه وویل کم عقلان دي. د ونو له منځه یو بل هلک راښکاره شو چې 22 جګه خولۍ یې پر سر وه. هلکانو چې هغه ولید په کړس کړس یې وخندل، خو چې کله هغه چوترې ته ورنږدې شو هلکان ټول ودرېدل. د جګې خولۍ والا هلک پاس پر برنډه کېناست او نور ټول لږ ټیټ د چوترې پر غولي کېناستل. ځینې هلکانو تر اوسه پورې خندل، خو د جګې خولۍ والا هلک لاسونه وپړکول او هغوی چوپ شول. تر دې وروسته دربار پیل شو. یو هلک جګ شو او مات ګوډ نظم یې ولوست. دا هلک نظم لا پای ته نه ورسېدلی چې د بڼ بڼوال د مڼو له یوې ټوکرۍ سره د ډنډ څنډې ته راغی او په لوړ غږ یې وویل واخلئ مڼې مې راوړې. مجلس د لږ ځنډ لپاره بیا کړسندو خنداګانو پر سر واخیست او پادشاه څو ځله د لاسونو په پړکولو اړ شو. بڼوال چې څه ځواب وانه ورېد وړاندې ورغی او د مڼو ټوکره یې پادشاه ته نږدې پر برنډه کېښوده. پادشاه په غوسه وویل نور که چا وخندل دربار بړنګ کړم. هلکان بیرته چوپ شول. مشاعره له سره پیل شوه. چا خپل او چا د قرطبې د مشهورو شاعرانو شعرونه لوستل او د دروغو پادشاه هر شاعر ته 2 مڼې په انعام کې ورکولې. احمد او سعد د ډنډ څنډې ته ورسېدل. له هلکانو څخه کوم یوه دوی ولیدل. په لږ ځنډ کې د ټولو هلکانو ورپام شو. کوم یوه وویل وای دا څوک دي؟ یوه بل په خندا ځواب ورکړ دا غرني ډاکوماران دي او زموږ پر پادشاه د حملې لپاره راغلي دي. پادشاه حکم وکړ دغه غله راونیسئ، غیشي او لیندې یې ترې واخلئ. یوه هلک چې په دې لوبه کې د پاوڅ سالار و جګ شو ویې ویل علي حضرته دا خو بلکل ځنګلیانو غوندې دي، که غیشي وچلوي بیا به څه کوو؟ یو بل هلک جګ شو ویې ویل زموږ د پاوڅ سالار بې همته دی، ځکه خو تاسو په خپله د هغو مقابله وکړئ، که نه رعایت به دې وایي چې پادشاه هم بې غیرته دی. د دروغو پادشاه په چورتونو کې ډوب شو.
د سعد او احمد غوږونو ته د دوی خبرې لږ او ډېرې ورسېدې. احمد ورو وویل: وروره ځه چې بیرته ولاړ شو. سعد په غوسه ورته وویل: ته ترې وډار شوې؟ احمد لږ په تونده لهجه ځواب ورکړ: څوک وایي چې ویرېږم؟ سعد وړاندې روان شو. ویې ویل: نو راځه. احمد له خپل ورور سره وړاندې ورغی. د ډنډ پر غاړه کېناستل او په بې پروایۍ یې پادشاه او د هغه ملګریو ته کتل. پادشاه په خپ غږ خپلو ملګریو ته وویل: راځئ موږ خپ خپ پر دوی را چارپیر شو. بیا به زه دوی په خبرو راولم او تاسو خپ او چوب غیشي او لندې ترې واخلئ. تر لږ ځنډه ټول هلکان له برنډې راووتل او د سعد او احمد پر شاوخوا راټول شول. پادشاه د عمر او غټوالي له لحاظه د نورو هلکانو مشر معلومېدو. هغه سعد او احمد ته نږدې ورغی. ترې ویې پوښتل: له کومه ځایه راغلی یئ؟ سعد په ډاډه زړه ځواب ورکړ: له قرطبې نه. دلته څه کوئ؟ ستاسو لوبه مو لیده. له هغو هلکانو څخه یو تن چې د سعد همزولی به و او یوه سره بخملي خولۍ یې پر سر وه یو ګام ور وړاندې شو او ویې ویل: تاسو له موږ سره لوبې کوئ؟ سعد ځواب ورکړ: نه، ستاسو لوبه زموږ نه خوښیږي. ولې؟ تاسو د پادشاهانو او شاعرانو پیښې کوئ. ته شاعر نه یې؟ نه، زما له شاعرۍ نه کرکه کیږي. ولې؟ شاعري یو پوځي او سرتیری آرام طلبه او لټه مخته کوي. د هلکانو پادشاه وپوښتل: دا څوک وایي؟ زما پلار جان وایي. نو بیا به ستا پلار کوم ځنګلي وي؟ د سعد مخ تک سور شو خو خپله غوسه یې راقابو کړه. ویې ویل: د چا په پلار پورې داسې خبرې د بهمته او پستو هلکانو کار دی. اوس د هلکانو پادشاه خپلو ملګریو ته کتل خو هغوی څه یرغل ته چمتو نه و. د سرې خولۍ خاوند هلک پر خبرو ورګډ شو. ویې ویل: ستاسو کومه لوبه خوښیږي؟ سعد ځواب ورکړ: زموږ د آسونو ځغلول، د نیزې وهل، غیشې ویشتل او تورې چلول خوښیږي. احمد وویل: موږ پر ونو هم ختلی شو او لامبو مو هم زده ده. یوه هلک ترې وپوښتل: ته پر هغه ونه هم ختلی شې؟ احمد د هو په دود سر ورته وخوځاوه. سرې خولۍ والا هلک له سعد نه وپوښتل: تاسو په لوست هم پوهیږئ؟ سعد ځواب ورکړ: ولې نه؟ د دروغو پادشاه وپوښتل: کوم کوم کتابونه مو لوستي دي؟ سعد د هغه په ځواب کې د دینیات، تاریخ او ریاضي څو کتابونو نومونه واخیستل. د هلکانو پادشاه چې پر دې ځواب خپل ملګري تر اغیز لاندې ولیدل نو ویې ویل: ته دروغ وایې. سعد جګ شو او ویې ویل: که دې دا ځل دروغجن راته وویل نو وهم دی. پادشاه چیغې کړې: دوی راونیسئ. دوو هلکانو ناڅاپه پر احمد ورټوپ کړل او لنده یې له لاسه واخیسته. درې تنو نورو غوښتل چې پر سعد ورټوپ کړي خو هغه ناڅاپه یوې خواته ځان ویوست. نورو هلکانو غوښتل دی را ایسار کړي خو سعد د سترګو په رپ کې له کڅوړې څخه غیشي راویستل او خپله لنده یې برابره کړه. هلکان اوس د ور وړاندې کېدو پر ځای ورخطا پر شا ولاړل. هغو هلکانو چې له احمد نه یې لنده اخیستې وه هڅه یې کوله چې د ده د غیشو له کڅوړې څخه غیشي راوباسي او هغه په سوکانو او لغتو د ځان دفاع کوله. سعد هغوی ته لنده برابره کړه. څو ګامه ور وړاندې شو نو هغوی هم یوې څنډې ته شول. سعد وویل: ګورئ لنده وغورځوئ که نه په غیشو مو ولم. ده لا خپله خبره نه وه پوره کړې چې یوه هلک د احمد لنده ور وغورځوله. احمد خپله لنده راواخیسته او غیشه یې پکې کېښود او د خپل ورور تر څنګ ودرېد. سعد ورو وویل: احمده وګوره کوم غیشه دې پرې نږدې.
د هلکانو پادشاه ډیر پریشانه ولاړ و. سعد د ده د لا پریشانه کولو لپاره د لیندې مخ ور وګرځاوه. د سرې خولۍ څښتن هلک وړاندې ورغی او چیغې یې کړې: ګورئ، ده در سره ټوکې کولې، غیشي ونولئ. د ده پلار د پوځ سالار دی، که مو ټپي کړ سپاهیان به مو بوځي. سعد ځواب ورکړ: که ده د تېښتې هڅه وکړه نو خامخا به یې په غیشي وولم. دوه درې کم عمره ماشومان د بڼ دروازې ته ورسېدل او فریادونه یې اوچت شول. سعد د هلکانو پادشاه ته وویل: نور ستا پاچاهي ما ونیوله، نور زه ستا پاچا یم. امر درته کوم چې دې ډنډ ته ور ټوپ کړه. د سرې خولۍ خاوند هلک بیا چیغې کړې: نه نه، دا ډیر ژور ډنډ دی، د ده لامبو نه ده زده، پکې ډوبیږي. د بڼ بوډا بڼوال لومړی دا ټوکې ګڼلې، خو چې د هلکانو د دروغو د پاچا حالت یې ولید، وړاندې ورغی او سعد ته یې وویل: بچیه، کوم تشلاسی پر غیشو ویرول میړانه نه ده. که د مقابلې شوق لرې بیا دواړه په تش لاس زور وازمویئ. زما له جګړې سره شوق نشته، خو که د ده زړه غواړي زه دې ته تیار یم چې په تش لاس مقابله ورسره وکړم. بیا یې خپله لینده او د غیشو کڅوړه له احمد سره کېښودله او ورته ویې ویل: احمده، ته نورو هلکانو ته پام کوه. د ماشومانو د دروغو د پادشاه نوم زیاد و. په بدن کې هغه له سعد نه 1.5 برابر غټ و. خپله وریښمینه خولۍ او چپنه یې خپل یوه ملګري ته ورکړه. لستوڼي یې رابډ وهل او له سعد سره مقابلې ته راوړاندې شو. د دواړو تر منځ غېږې پیل شوې. نور هلکان چې تر اوسه لرې ولاړ وو یو څه ډاډه شول او پر دوی راغونډ شول. خو هغه درې هلکان چې په دروازه کې ولاړ وو او شور یې ګډ کړی و همالته ولاړ وو. په لومړۍ غوټه زیات سعد را لاندې کړ او د ده ملګري پرې خوشحاله شول. خو سعد سمدستي راپورته شو. زیات پخوا تر دې چې هغه ځان را سنبال کړي پر سوک پر خوله وواهه او سعد د دې ګزار له زوره 2-3 ګامه پر شا ولاړ. د سرې خولۍ خاوند هلک چیغې کړې: ګوره زیاده، ته د غیږو پر ځای جګړه کوې، دا ښه کار نه دی. د زیات بل سوک سعد په خپل مټ واخیست او له دې سره یې یو پر بل پسې 2 سوکان هغه په ورمېږ وواهه. بیا دواړه یو له بل سره کېوتل. درنو دوستانو، زموږ د نن شپې ناول هم دومره و. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او د دې ناول په نورو برخو کې هم را سره ملتیا وکړئ. تر بیا پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. هر چیرته چې یاست ښاد او بریالي اوسئ.